اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د جمعې مبارکې ورځ 14 د مارچ کال 2015 د روژې مبارکې د 14 سره سمون لري. ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. نن د جهادي څپو د خبرونو ترڅنګ د بولان د خیبر د جعفر اکسپرس واقعي باندې تفصیلی بحث او په ضمن د دې کې د دې خبرو متعلق ځینې پوښتنو ته ځوابونه وایم. لازم د جهادي څپو د خبرونو په هکله د 14 د مارچ خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د ناراو په سیمه کې د دراسکوف په اصلي په ذریعه باندې یو عسکر هدف نیول شوی او له منځه وړل شوی دی. همدارنګه په 14 د مارچ جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ په مختلفو پوځي پوستو باندې حملې شوې دي او زیات شمیر پوځیان وژل شوي دي. همدارنګه په 14 د مارچ د مکین ولسوالۍ کاغ موړ سرینری په سیمه باندې د دراسکوف ټوپک په هدف نیولو سره عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په 14 د مارچ ټانک ولایت جندولي ولسوالۍ پینګ سیمه باندې شیخان غونډي کې د دراسکوف په اصلي په ذریعه باندې 2 عسکر وژل شوي دي. یو امنیتي کامره ورسره ویجاړه کړل شوې ده. همدارنګه په 14 د مارچ نن سهار 9:30 بجې شمالي وزیرستان سپینوام ولسوالۍ د تخیلو په سیمه کې د دراسکوف ټوپک په ذریعه باندې یو عسکر وژل شوی دی. 14 د مارچ نن سهار 9:30 بجې ولایت لکی مروت نورنګ ولسوالۍ د پوځیانو د یو مجاهد په کور باندې چاپه وهله. مجاهد په خپل دفاع کې په عسکرو باندې وار وکړ. په هغه کې یو عسکر ووژل شو او خپل مجاهد د خپل د کور نه په تیښته باندې کامیاب شو. 14 د مارچ قلات ولایت قلات خزدار ولسوالۍ او وډ سیمه کې پر شهیدانو نومي پوستې باندې برید وشو. عسکر وتښتېدل. یو کلاشینکوف، 2 شاجوره، یو تفنګچه او نور زیات سامان لته شاته پاتې شو چې هغه مجاهدینو په غنیمت واخیسته. 14 د مارچ نن ماښام 5:30 بجې جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ د نواسکوټ په سیمه کې د لیزر ټوپک په ذریعه پوځ باندې حمله وشوله. مرګ ژوبله ورته اوښتې ده او امنیتي کمرې ویجاړې کړلی شوي دي. همدارنګه په 14 د مارچ نن مازدیګر مهال 4 بجې خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د اف سی پر ورسک ناکې پوسته باندې د دراسکوف په ذریعه حمله وشوله چې په یو اف سی عسکر پکې شدید ژوبل کړلی شوی دی. او همدارنګه یو اعلان د لا تعلقي مجاهدینو کړی دی چې د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک په سیمه کې جمعات کې چاودنه شوې ده چې په دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. ویلي چې دغه حملو نه دی لا تعلقي اعلان کوي او د کې د دوی لاس نشته دی. اوس راځم د هغه حمله چې په بولان سیمه په ریل سټیشن باندې شوې وه. هغه قصه تر اوسه پورې جریان لري. حتی تر نن سهاره پورې ویلي چې پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې جنگ ختم شوی دی. عسکر په حساب د دوی هغه مخالفین ټول وژل شوي دي او خلک امن ځای ته رسولي دي. خو خبرونه دغه خبرې ردوي او حقایق داسې نه دي. ویل کېږي چې سرفراز بوکتي دا ویلي چې 415 تنه په دې ټرین کې وو. آی اس پی آر جنرال شریف ویلي چې 440 تنه پکې وو. آزاد رسنۍ د 500 او بعضې د 200 کسانو راپور ورکوي. په دې شکل کې که چېرته 339 تنه دوی وایي چې دوی بچ کړي دي، نو د په حساب سره که چېرته دغه د 415 په حساب دوی ونیسي نو 21 پکې مړه شوي وو، 15 کسان نور بیا غیب دي. او که چېرته د 440 په حساب ونیسو بیا 15 کسان غیب دي چې دا اوس چېرته دي. بله خبره دا کېږي چې دغه حمله کوونکي چې وو دا 40 تنه نه وو. د دې تعداد د 100 نه زیات وو او که دوی 40 وژل شوي دي نو د 16 نور څه شو. او که دا 16 ورک دي
او همدارنګه 15 د مسافرون نه ورک دي. د مطلب دا دی چې دوی د سیمې نه وتي دي او دا کسان ځان سره یرغمل وړلي دي، نو ټول یرغمل کوونکي نه دي وژل شوي. او بل دا دی چې په دې حمله کې تنه د بیلي کسان نو د کې د مجید بریګیډ، د فتح بریګیډ او د ټي ټي پی کسان هم. د حکومت د پاکستان حکومت دا ادعا کړې ده چې د درار کمپنۍ یعنی اس اس جی او کوم کمپنۍ د دوی چې د هغې په ذریعه چې د عملیات دوی شنډ کړي دي، دوی اوله کې د سنایپرو په ذریعه باندې د دوی په قات کې 4 استشهادیانو چې د بادي برنامې لپاره ساتلي، اول هغه 4 استشهادیان وژلي دي، بیا پس د هغې نه دوی عملیات ته راکوز شوي دي او دا ساحه د عملیاتونه پاکه کړې ده. په نړیواله سطح باندې په دې موضوع باندې ځینې بحثونه نور هم روان دي، بالخصوص خپله د پاکستان په میډیا کې، او په عین حال کې زمونږ د وطنوالو بعضې ماته دغه رالیږلي دي، خپل اندېښنې رالیږلي چې کیدای شي دغه اپریشن د پاکستان حکومت په خپله یو جعلي توګه باندې ډرامه جوړه کړي، دغه کسان دوی ترتیب کړي او بیرته په خپله پې حمله کړي دی وژلي، ځکه چې د دوی د خوا نه چې الټیمیټم 48 ساعته ورکړ شو، دغه الټیمیټم ته غوږ کې نه ښودل شو او راسن حمله وشول او کسان ووژل شول. نو دوی وایي چې کیدای شي دا د دغې پلان حصه وي چې کیدای شي د افغانستان لپاره د حملې لپاره دغه د یو بهانه وکړي، لکه څنګه چې د پاکستان د نظام کې د اردو خپل د لاس بری لپاره د اپیکس کمیټې د جوړولو لپاره او د کنټرول د نظام لپاره په 14 د دسمبر کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله وشول او 151 شاګردان پکې شهیدان کړل شول. دا ویل کېږي چې دا د اردو د پاکستان په خپله کړې وه او د لپاره چې په نظام کې ځان ته لاره پیدا کړي او دا یو بغټه پلمه وګرځي، لکه امریکایانو چې 9/11 وکړله چې اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. نو ویل کېږي چې دغه چون ډېره لویه پیمانه باندې یو حمله وه او ډېر منظمه اورګنایز شوې وه، ترتیب شوې وه او ستراتیژیک او هر نقطې نظر نه چې ورته ګوري یو پلان شوی. اگر چې پاکستان دا وایي چې دا پلان شوی په هندوستان کې او تطبیق شوی د افغانستان نه ده، خو داسې ښکاري چې د دوستانو دا دغه دی چې دا کیدای شي د پاکستان خپل پلاني. یو وطنوال په نامه د حاجي انور د عبدالله میاخیش یو ژورنالیست دی، د هغې په ترو باندې دا پوښتنه ماته رالیږلې ده او د خپل دغه اظهار کړی دی چې دغه هغه دا فکر کوي چې دغه پلان چې د خپل پاکستان جوړ کړی دی، دغه پروژې په خپل د تطبیق کړي، دغه کسان خپل په حساب هغه کسان دي چې معمولا د زندانیانې دوی ورته برنامې جوړوي، بیا دا رقم ته ثاني ته راوړي، بیرته وژني او خپل هغه سټیج پې کوي. نو کېدای شي داسې یو ډرامه دوی کړي لپاره دی چې پلمه جوړه کړي هندوستان ته افغانستان ته او په افغانستان باندې هندوستان هم پکې بدنام کړي، افغانستان هم بدنام کړي او بیا په افغانستان باندې حمله وکړي. نو د دې یو شک د دوی ښکاره کړی دی. دا تر کوم حده به دا خبره حقیقتي ده نه ده معلومه، او د دې حملې حقایق به ورو وروستو نور هم واضح شي، معلوم به شي او دا به انشاءالله ورو نور هم راوځي. د ضمن کې دا خبره هم کېږي چې امریکې مهدي واقعي نه 2 ورځې مخکې خپل هغه وګړو ته دا اعلان کړی چې دوی د پاکستان ته سفر نه کوي او که پاکستان کې دي بالخصوص بلوچستان او خیبر پختونخوا ته دي سفر نه کوي. نو دلته اوس دوی دا شک هم اظهاروي چې کېدای شي د شاته امریکا اوسي د چینایانو په مقابل کې او د چین د پروژې د ناکامولو لپاره دا کار هغه کړي، ځکه خو 2 ورځې مخکې خپل وګړي خبر کړل او 2 ورځې بعد دا واقع وشوه. دغه ټول هغه شکونه دي چې دوی په شاوخوا باندې دغه کېږي. په عین حال کې د عمران خان دا خبره کړې ده چې د پاکستان حکومت امریکې ته 2 اډې ورکړي دي او دا اډې نظامی اډې لپاره د ورکړي چې دا په افغانستان باندې محتمله احتمالي حملې لپاره به وي. او په عین حال کې عمران خان دا ویلي دي چې موږ دومره دیوار سره ورټومبئ او مم ټیله کوئ چې د پاکستان د ټوټې کېدو چانس او امکانات نهایت به زیات شي، بیا به تاسو موږ ملامت ګڼئ، در حال ملامت به تاسو په خپله هستئ. دغه ټول هغه خبرې دي چې دغه موضوعاتو سره اړیکې لري او د دې متعلق دي. نن چې ډي جی آی اس پی آر یعنی د پاکستان د نظامیانو اطلاعاتي جنرال شریف خبرې وکړې، هغې ویل چې په کال 2023 کې موږ 9,515 نظامی عملیات کړي دي په ترهګرو باندې او سږ کال د
2015 کال کې په د جنوري او فبروري کې چې اوس د مارچ په د 14مه کې اسو یعنی ټول 2.5 میاشتو کې 11650 نظامی عملیات او استخباراتي عملیات منګه کړی دي او د اوریج په حساب باندې ویل چې هر ورځ د حدود 100 عملیات انجامیږي او په دغه وخت کې په کال 2023 او 15 کې تر اوسه 1250 د دې په خبره ترهګر او زموږ تاسو چې ورته ازادي خواهان وایو دا په شهادت رسیدلی او دوی وی چې 530 پته د عسكر پکې وژل شوی دي نو دغه سیناریو کې که سړی وګوري دغه مطلقاً سړی نشي ویلی چې آیا دا به د دې ډرامې یا واقعا دا کار خپله د همدغه مجید برګیډ او فتح او بي ال اي کړی دی دا بي ال اي کولی شي په ښه توګه باندې دا وضاحت وکړي او راشي یو پریس کانفرانس په زمین کې چې دوی وایي چې دا دی برنامه وه او که دا د پاکستان د اردو ډرامه وه که د هغې برنامه بیا دا بېله خبر ده او که د پاکستان ډرامه نو بیا د دې دوستانو خبره به صحیح چې دا د افغانستان لپاره پلمه به لپاره دی چې دوی افغانستان باندې وشي کولی حمله وکړي نو د دې لپاره دغه برنامه او داسې ډرامې ما تاسو ته مثال درکړه د آرمی پبلک سکول مثال مې درکړه د 9/11 د امریکا د ټوین ټاور مثال پکې و ژوندی مثال دی چې وی که په خپله ویډه په القاعده باندې او حمله وکړه په اسلامي نړۍ باندې و اسلامي ممالک زیر و زبر کړل داسې ډرامې ډېرې کې پاکستان هم چې دی د انګریزانو بچی دی او د اردو چې د انګریزانو تربیه شوی ده د انګریزانو په چالونو باندې مخکې ځي نو دا شی ډیر ممکنه ده راځم د پښتنو په سلسله کې چې همدغه موضوعاتو پورې ربط لري او اکثر یې دا کړي دي پی کې پښتین اورور پښتنه کړي که چیرې بلوچستان خپل خپلواکي واخلي آیا دوی به افغانستان سره یو ځای شي آیا مونږ به سمندر ته لاره پیدا کو دا دوه ایدې دا پښتنه ده په همدارنګې آغا ملا امینی ورور ویلي دي دا حالات طبیعي دي او که مصنوعي دي او که د نړۍ د غولولو لپاره جوړ شوي دي که چېرته خیبر پښتونخوا او بلوچستان آزاد شي آیا دای به خپله کاملا ازادي اعلان کړي یا افغانستان سره به یو ځای شي دا پښتنې ځکه لولم چې دا ګوري ټول مشابه پښتنې دي یو رنګي دي او روح الله امرخیل ورور ویلي که د اسلامي امارت کوم خلک مشران چې د کوزي پښتونخوا د مبارزینو ملاتړ کوي آیا دوی په دې کې ټول په دې مورد کې ټول په یوه خوله دي او که نه او په آخر کې سمسور صافي ورور د بولان واقعي په هکله چې مخکې مې توضیح ورکړه په همدې هکله یې پوښتنه کړې وه چې آیا دې کې د تلفاتو امکانات څومره دي څومره تلفات به شوي آیا دوی به د دې نه څوک بچ ووځي ونه وځي د دې دکې نو د دې څلور واړو پوښتنو دغه دا دی چې اوله کې آیا د پښتونخوا او بلوچستان به د افغانستان سره یو ځای شي که نه شي قدرمن ورونو که غواړئ تفصیلي معلومات ترلاسه کړئ لاړ شئ زما د دغه تیرو دوه اونیو کې برنامې مې وګورئ مکمل د دې ځواب ما تاسو درکړی دا پوښتنه تکراري ده تکرار پوښتنه مه کوئ برنامې وګورئ ستاسو پوښتنو ته ځواب ورکول کیږي چې دا به آیا که د افغانستان سره یو ځای کیږي مستقل جوړیږي او آیا موږ به سمندر ته لاره پیدا کو که نه کو ځکه چې د پښتین په ورور په پښتنه کې اضافي پښتنه دا و چې سمندر ته به لاره پیدا کو نه کو پیدا به کو او که نه کو او د آغا ملا امینی په پښتنه کې اضافي دا و چې آیا دوی به خپل استقلال اعلان کړي که نه کړي د دواړو د پښتنې ځواب هلته شته دی تاسو دا پیدا کولی شئ او د روح الله امرخیل ورور په ځواب کې دا ویم چې اسلامي امارت کې لپاره دی چې ټي ټي پی د مجاهدینو سره په ملاتړ درلوده د یو سنګر کې سره د افغانستان په ازادي کې جنګېدلي په لحاظه د خپل ملګري یوازې نه پرېږدي او په دې موضوع کې د هغې سره دوی په همنوا او هم سنګر دي او د بولان د واقع متعلق چې سمسور صافي صاحب پوښتنه کړې هغه خو ما تفصیل بره ورکړه همدغه د واوري د هغه ځواب دلته ورکول کیږي هیله ده چې تاسو پوښتنه ته مې ځواب ورکړی او تاسو قناعت حاصل شوي که نه تاسو دوباره پوښتنه کولی شئ د پوښتنو لپاره ښه ده چې برنامې وګورئ چې پوښتنې م تکراري نه اوسي نوې پوښتنې اوسي زه جواب ضرور درکوم د تر بلې برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ